الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف آية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانانو، نن د عالم اسلام مسلمانان د وړوکي اختر ورځ منځي. الله پاک د مسلمانانو د پاره په کال کې دوه د خوشاله ورځې مقرر کړې دي. یو د وړوکي اختر ورځ چې د الله بندگان روزي ونیسي، د الله یو حکم، د الله یو فریضه ادا کی، دا غي په خوشاله کې الله پاک دوی ته د اختر ورځ ورکړي ده. دویم د لوی اختر ورځ چې د حضرت ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام قربانو په یاد کې، چونکه مونږه دین اسلام دا دین ابراهیمی دی، نو د ابراهیم علیه السلام په هغه قربانو باندې الله مونږ ته د لوی اختر ورځ راکړه. هغې کې مونږ قربانۍ کوو او د هغه ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د قربانو یاد تازه کوو. د هغوی د خاندان هغه یاد تازه کیږي. حاجیان صاحبان الته قربانۍ کوي او الته چې دی نو صفا مروه کې د حضرت هاجري بیبي هغه سنت ادا کوي. دا الله پاک دا دوه ورځې زمونږ د پاره د خوشحالۍ په کال کې مقرر کړي دي. د کافرو خوشحالۍ به ټنګ ټکورو، شراب خوري به وه، جواري به وه، معصیتونه او ګناهونه به و. مسلمانانو د پاره الله پاک دوه ورځې مقرر کړي چې ستاسو دوه ورځې د خوشحالۍ دي، خو دا د عبادت کې به تېروي، د عبادت ورځې دي ستاسو. او بیا حدیثو کې دا غي ډیر فضائل راغلي دي چې تاسو د اختر شپې او د اخترونو ورځې په عبادت کې تیرې کې، دې سره به الله ستاسو ګناهونه معاف کی، ستاسو مغفرت په الله وکي، ستاسو درجات په الله اوچت کی. پرون د جمعې په ورځ ما دا خبره کړې وه چې د هر سیز یو اثر وي. لکه د انور روخته نو وګوره دې رڼا پیدا کړه، دا د دې اثر دی. شپه چې راشي نو تیاره شي، دا تیاره د هغې اثر دی. دا یخني او ګرمي راځي، دا موسمونه تبدیله کیږي، چې کله موسم بدلیږي یخني شي، موسم بدلیږي ګرمي شي. د هر سیز یو خپل اثر وي. دا د روژې میاشت تېره شوه، د روژې میاشت یو خپل اثر دی. او پیغمبر علیه السلام هغه بیان کړی دی. مسلمانانو ته الله پاک فرمایي چې دا د
روجې دا میاش پیغمبر علیه السلام وفرمایل دا د صبر میاشت او دا د غمخوارۍ میاشت. په صبر باندې ما پرون خبره کړې وه د جمعې مانځه کې. پیغمبر علیه السلام وفرمایل دا روجه ستاسو دپاره د غمخوارۍ میاشت، یو بل سره غمخواري. انما المسلمون اخوة، دا مسلمانان ټول رونه دي. یو ورور باندې څه تکلیف راشي بل ورور به محسوسي. د دنیا په هر ګوټ کې که مسلمان دی خو چې هغه باندې څه تکلیف وي د دنیا په بل ګوټ کې یو مسلمان به محسوسي چې یاره زما هغه ورور ته تکلیف دی او د هغې د وس مناسب چې څه دی کولی شي نو هغه مره امداد به هغه سره کوي. که نور اسم نشي کولی غمخواري به ورسره کوي، دعاګانې به ورته کوي، د الله نه به غواړي چې الله پاک د ده دا تکلیف ختم کړي. زمونږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام انتهایی غمخوار پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امت ډېر غمخوار. الله ته به هر وخت سوال کو چې یا الله زما امت زما امت زما امت. او د هغې دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هره موقع باندې کوشش کړی دی چې زما امتیان په تکلیف کې نشي. که عبادات دي چې په هغې کې هم دوی ته څه تکلیف میلو نشي، که معاملات دي چې هغه هم د دوی اسان وي چې ګران نه وي.